بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ټول میډیا ولې ته پته ده په دې وخت کې پاکستان د سفارتي سکیورټي او معاشي او سیاسي بحرانونو په منځ کې دی. دا ځکه دی چې په دې وخت کې پاکستان چې دی هغه یو طرف ته د چین او امریکای د پالیسو په منځ کې سینډویچ شوی دی. څنګه چې مخکې د روس او د امریکای کوم سخت جنگ و په هغې کې پاکستان ته د دهشتګردۍ په مد کې، په معیشت کې، په سفارت کې، په هر څه کې ناقابل تلافي نقصان رسېدلی و. خو زموږ پالیسي ساز چې دي هغو د هغې نه سبق وانغستو او یو پیری بیا د چین او امریکای د جنگ میدان چې دی دا پاکستان جوړ کړو. اوس د پاکستان ټولې ادارې چې دي نو په دې کې اوس د چین خلک چې دی هغه د امریکای خلک نه برداشت کوي، د امریکای خلک چې دی هغه د چین خلک نه برداشت کوي. زه په دې وخت کې د ملک د بحرانونو نه د وتو دپاره صرف واحد یوه لار ده چې موږ د چین د مفاداتو دپاره هم نه جنګیږو، د امریکای د مفاداتو دپاره هم نه جنګیږو. موږ د پاکستان د 24 کروڑ عوامو د مفاداتو دپاره وجنګیږو. زموږ پالیسي چې هغه د پاکستان د 24 کروڑ عوامو د مفاداتو تحفظ وکړي، د هغې په بنیاد باندې جوړه شي. موږ د خپلو ګاونډیانو هندوستان سره پری ټریډ شروع کړو، د IMF نه خیراتونه نه غواړو. موږ د ایران سره بالکل پری ټریډ شروع کړو. موږ د هغو نه ګیس والو، موږ د هغو نه په هغو چې څه زموږ سره دي چې موږ په هغوی خرڅ کړو. موږ په افغانستان کې د طالبانو حکومتونه نه سپورټ کوو، بلکې په افغانستان کې موږ یو جمهوري او مترقي افغانستان